دا پیسې والا نورې پیسې زما په پلار. ها بچیا زه په کاته کې به ولیکم. السلام علیکم. الکه عمران مدیس چلو که نه یو 300 پیکجونه تیار که د راشنو زموږ سره د خوا تکلی نه دی په غریبانانو کسانو تقسیمو. یاره جی د راشن 300 پیکجونه ته په بل کلي کې ورکې او که نه روی زموږ سره د خوا تکلی نه دی دې ته تلي وم او ډېر غریبانان کسان دي پکې یاره سوال یې کو نو ما ورته ووایي چې یاره زما خو نور څه په وس کې نشته دی خو دا څه غریبانان کسان چې دي نو په ټولو باندې به بس دا پیکجونه پې تقسیم کړم خو بس ته 300 پیکجونه چې دا د راشن تیار کا او دا ول رسوم. یاره جی ستاسو دا خبره ټیک ده چې په نور کلي کې غریبانان سوالګر ډېر دی خو تا اوس دا هلک ولید زموږ د دوکان ته چې راغلی و نو د دې غریب سره د خپل رزق روپۍ ورسره نه وی د ده پلار سره هم نه وی خو د ده پلار یو میاشت شوه په حق رسېدل دی نو هغه سره به هم پیسې نه وی خو هغه به لږه ډېره مزدوري وکړله نو د اوس مناسب سودا به ځان له پرې واغسته اوس د هغه پلار وفات شوی دی نو د دې غریبانانو د رزق درک نه لګي نو که تا د هغې خلکو په ځای د دې غریبانانو سره مدد وکړو نو ډېر اجر به تا ته میلاو شي. دا دې څه خبره وکړه ښه دا ماشوم چې دا یتیم و یاره عمرانه داسې چل دی که نه رور چې داسې ټایم په ما باندې هم تېروتی دی زه هم د خپل پلار نه دا شان ماشوم خس یتیم پاتې شوم د سودا روپۍ به راسره نه وي خو بس الحمدلله الله پاک راله اوس هر څه ښه ډېر راکړلي د یو څیز راته کمي نشته دی خو په دې لار کې مې د غریبانو کسان ولیدل په هغوی باندې مې ډېره زیاته ښه واخلېده د دې ماشوم په شان پیسې به زما سره هم نه وي خو بس زما سره اوس د یو شیز کمې نشته هر څه ډېر زما د دماغونه هغه پټه مکمل تېروته اوس مې په دماغ کې اړو دا راځي نه چې دغه شانتې د عام کسان چې دا غریبانان دي په ذهن کې مې صرف دا دي چې کوم دا سوالګندې دي صحیح غریبانان زه یم چې دا دي دا خبره دی ټیک کوم چې صحیح حقدار چې دی صحیح حقدار دا خلک دی. یاره جی یوازې دا غریب نه دی زموږ په دې چم ګاونډ کې ډېر زیات غریبانان دي 3 میاشتې شوي دي چې ما له کاته 1 روپۍ هم نه ده راکړې ما پسې کاته لیکل ده راشه خو دا کاته مې درته وښووه نو ته په خپله حیران شې د دې مطلب دا شو چې زموږ په دې چم کې ډېر زیات غریبانان دي او دغه خلک نه دی دا ډېر عزتدار او نران خلک دی د هغې د وجې نه دوی چاته لاس نشي نیولی نو مهرباني وکړئ تاسو د دغه خلکو مرسته وکړئ نو الله پاک پکې ډېر خوشحاله شي. یاره رور تا خو زما دا دماغ کوله وکړو دا خبره ستا بلکل ټیک ده بس داسې چل دی که نه رورئ ستا سره په دې کاته کې زموږ د دې کلي چې څوک هم وي که نه چې په چا پوسې هر څومره روپۍ هغه ټولې پیسې چې دی هغه دله زه درکوم هغه بس دې خلکو ته ماف شوي او بله دا چې کوم هم زموږ په دې چرچا پیرچل کې غریبانان کسان وي او روپۍ ورسره نه یې په قرض ستا نه سودا وړي هغه پیسې د ته په ما پسې حساب ده هغه به ټولې تا له زه درکوم. کتونکو ستاسو په چپ چاپېچل کې به داسې کسان وي ډېر زیات خو غیرتي خلک په هغه به چاته لاس نشي نیولی مهرباني وکړئ د داسې خلکو ته سپورټ وکړئ. کتونکو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ او چینل یې سبسکرایب کړئ. الله په امان.